په پیل کې د خبرونو سرټکي. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسمو کې د ملا برادر اخوند او امیر خان متقي ګډون. مطالعې ته د ځوانانو تشویقول. عروج خپرندوی اداره د کلتوري یرغل مخه نیسي. او دا چې د ترکیې د سفیر سره د هوایي چلند وزیر لیدنه. افغانستان د هوا له طریقه د ترکیې سره واصل شو. د لوی خدای په نامه سلامونه، وخت مو په خیر. د عروج څېړنیزې او خپرندویې ادارې لخوا د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1403 کال د غبرګولي میاشتې 2 نیټه ده. اوس پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند او د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي نن سهار د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره د ایران پلازمینې تهران ته روان سول. یاد پلاوی به د ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ د دغه هیواد حکومتي مسؤلینو د مرحوم کورنۍ او د ایران ولس ته د اسلامي امارت او د افغانستان د خلکو په استازیتوب د تسلیت مراتب وړاندې کړي. هرات کې د ښوونځیو لسګونو زده کوونکو ته معلوماتي بروشورونه وویشل شوه. دغه خپرونه چې د عروج خپرندوی او څېړنیزې ادارې لخوا په لاره اچول سوې وه، ویل کېږي چې موخه یې د ځوانانو د فکري ودې او د بهرني کلتور د یرغل مخنیوی دی. دا بروشورونه په ګټور اسلامي محتویاتو بډایه سوي او د هرات د انقلاب اسلامي عالي لیسې پر زده کوونکو وویشل سول. د ښوونځیو زده کوونکو له دغه پروګرام څخه خوښي او ملاتړ څرګند کړ او د نورو پروګرامونو د پیلولو هیله هم وکړه. عروج خپرندوی او څېړنیزې ادارې تل هڅه کړې چې له ځوان نسل سره په بیلابیلو برخو کې مرسته وکړي او د فرهنګي یرغل مخه ونیسي. او په یو بل خبر کې د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر مولا حمیدالله اخوندزاده کابل کې د ترکیې سفیر جنگ اونال د ترکیش هوایي شرکت سیمهیز مسؤل محمود یایلا او ملپلاوي سره یې وکتله. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې په یاده لیدنه کې کابل ته د ترکیش شرکت د الوتنو پیل د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره مهم ګام بلل سوی او مزار شریف ښار ته د دغه شرکت د الوتنو د پیل په اړه خبرې سوي دي. او په پای کې یو شمېر رسنیو د رفح ښار د روغتیایي کارکوونکو له قوله خبر ورکړی چې د اسرائیلي یرغلګرو له لورې د یاد ښار په یو روغتون د توغندیز بریدونو له امله 15 تنه شهیدان شوي دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو خبر ورکړی چې رفح ښار کې د خوراکي توکو د ویش بهیر درېدلی او خلک له سختې لوږې سره مخ دي. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.